السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مونږ بنن تاسو ته یو اسم اعظم ذکر کوو چې د الله جل شانه په صفاتونو مونږ کې راځي. د یا رحمانو سو مخصوص فضائل په مونږ تاسو ته بیانو. که څوک وایي چې یاره زما زړه سخت شوی دی او غفلت را باندې ډیر شوی دی، یا که څوک وایي چې یاره مونږ کره یو ونه ده میوهداره هغه میوه نه نیسي، نو د هغې دپاره ډیر مجرب دی. یا که څوک طالب او مطلوب یعنی د مینې او محبت دپاره د هغې دپاره ډیر مطلوب دی او مجرب دی. او که څوک وایي چې یاره تبه وي او هغه تبه نه ځي، نو د تبې د شفا دپاره ډېر مجرب دی. مختلف قسمونو دپاره موږ به نن تاسو ته د دې ذکر کوو. خو د هغې نه وړاندې که چې د تاسو زموږ په چینل باندې نه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. څوک چې روزانه د هر لمونځ نه وروسته سل کرته یا رحمانو وی، نو الله جل شانه به د هغه د زړه نه سختی او غفلت لرې کوي. بل دا که یو کس الرحمن الرحیم ولیکي او بیا یې هغه په اوبو کې واچوي او هغه اوبه د یو بوټي ویښته واړوي، نو دغه بوټي به ډیره میوه نیسي. دویم دا که چا مطلوب دا وي چې زما د یو کس سره محبت دی، نو د هغه نوم خپل نوم او د هغه کس د والدین نوم به ولیکي، نو هغه به د ده په محبت کې سرګردانه شي او د ده خواله به الله جل شانه په خپل باندې راولي. بل دا که دا یو سړی ولیکي او په اوبو کې واچي نو او په چای وڅکي، نو دې کس سره به د زړه نه محبت پیدا شي، خو شرط پکې دا دی چې دا محبت جایز وي. کم یو کس چې په کثرت سره یا رحمانو وی، هغه به د هر مکروه عمل نه محفوظ الله جل شانه ساتي. او که د یو کس تبه وي او تبې نه ښه کېږي، نو دا دې ورله ولیکي او په اوبو کې دې ورله واچوي او هغه اوبه دې ورکړي، الله جل شانه به دغه تبه ختمه کړي او شفا به ورته الله جل شانه ورکړي. او کم یو کس چې سحر او ماښام نه وروسته 298 یعنی 298 ځله دا وایي، الله جل شانه به په ده باندې رحم فرمایي، رحم به پې کوي.